سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو دوستانو په دې هیله چې تاسو ټول برک روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، آیا ستاسو په اداره کې داسې همکار شته چې هر ورځ مو اعصاب خرابوي یا داسې مدیر لري چې ستاسو په هر کوچني کار کې لاسوهنه کوي؟ په هر اداره کې له بیلابیلو خلکو سره مخ کیږو، خو ځینې کسان دومره ستونزمن چلند کوي چې زموږ پر کار تمرکز او حتی مسلکي پرمختګ منفي اغیز کوي. راځئ نن درې ډوله ستونزمن کسان وپېژنو او زده کړو چې څنګه ورسره مسلکي چلند وکړو. لومړی ډول کنایه ویونکی او غیر مستقیم غوسناک همکار. دا هغه څوک دی چې په خوله یو څه وایي خو په عمل کې بل څه کوي. تاسو احساس کوئ چې په غوسه دی، خو کله چې ترې وپوښتئ څه خبره ده نو دوی به درته وایي هېڅ خبره نشته، زه ښه یم. له داسې کس سره په غوسه مه غږیږئ او مه ورته وایئ ته تل منفي چلند کوي. پر ځای یې داسې فضا ورته برابره کړئ چې خپله ستونزه او نظر په ښکاره او روښانه ډول بیان کړي. دوهم ډول پر ځان بې باوره مدیر ده. دا هغه مدیر دی چې غواړي ستاسو هر کوچنی کار کنټرول کړي. هره شیبه پوښتنه کوي کار دې وکړ، ولې دې داسې وکړ، راوښیه چې څه دې کړي دي. دې ته په مدیریت کې مایکرو منیجمنت یا له حده زیات کنټرول ویل کیږي. له داسې مدیر سره تل جګړه مه کوئ، پر ځای یې منظم راپور ورکړئ، د کار پرمختګ ورسره شریک کړئ او د هغه مثبت مهارتونه په رښتینې توګه وستایئ. کله چې مدیر احساس وکړي چې تاسو مسؤل او د باور وړ یاست، امکان لري ورو ورو تاسو ته ډېره خپلواکي درکړي. دریم ډول هغه همکار چې ستاسو د پرمختګ مخه نیسي. دا تر ټولو ستونزمن ډول دی. تاسو د همکارۍ تمه ترې لرئ خو هغه ستاسو کار ته خنډ جوړوي، ستاسو وړتیا کم ارزښته ښیي او کله ناکله هڅه کوي ستاسو بریا خپله ناکامي وګڼي. له داسې کس سره احساساتي جګړه مه کوئ، خپل کار مستند کړئ، مسلکي حدود وټاکئ، مهمې خبرې په رسمي او روښانه ډول ثبت کړئ او اجازه مه ورکوئ چې د هغې منفي چلند ستاسو پر باور اغیز وکړي. که ستونزه جدي او دوامداره وي، موضوع د ادارې له مسؤل شخص یا د بشري سرچینو له څانګې سره د حقایقو او شواهدو پر بنسټ شریکه کړئ. قدرمنو دوستانو، تاسو د نورو خلکو فکر او چلند په بشپړ ډول نشئ کنټرولولی، خو خپل غبرګون، خبرې او مسلکي چلند کنټرولولی شئ. هوښیار کارکوونکی له هرې ستونزې سره په غوسه نه بلکې په حکمت، زغم او مسلکیتوب چلند کوي. اوس تاسو وار دی، په کمنټ کې راته ولیکئ تاسو په خپل کارځای کې له کوم ډول ستونزمن همکار سره مخ شوي یاست. د مدیریت، رهبرۍ او اداري مهارتونو د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره د ناصري اکاډمۍ تعقیب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله تعالی سپارمه. الله تعالی مو مل شه.